دوستم له امریکا وغوښتل چې د طالبانو خلاف مرسته ورسره وکړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د ملي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم له امریکایي چارواکو غوښتي چې له هغه سیاسي ملاتړ وکړي څو د طالبانو پر ضد پوځي اقدام وکړي. دوستم په یو تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو په وړاندې د امریکا سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري او د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې له زور کارولو پرته بله لاره نشته. هغه ادعا وکړله که زه د امریکا ملاتړ ترلاسه کړم او طالبانو ته درس ورنه کړم، زه به دوستم نه یم. نوموړي له رولینګ سټون امریکایي مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د امریکایي ټانګونو او توپونو ته اړتیا نه لري او د دغه هیواد په سیاسي ملاتړ له طالبانو سره جګړه کولی شي. دا نه دي ویلي چې اوس یې چا مخه نیولې ده. دوستم په 2001 کې له امریکایانو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مهم رول درلود او د زرګونو طالبانو په وژلو تورن دی. هغه د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم د دوی خلاف جګړه کوله، خو د شمالي ولایتونو له سقوط سره ازبکستان ته په شا شو او ادعا یې وکړله چې پرځېدلي جمهوري نظام طالبانو سره د ده او سیاسي ملګرو د وژلو او ورسپارلو معامله کړې وه. د طالبانو حکومت اوس د دوستم د کورونو او جایدادونو په ګډون پر ټول افغانستان واکمن دي او خپل مخالف جنګ سالاران له زوره لوېدلي بولي او وایي د مقابلې وس یې نه لري. دوستم او سیاسي ملګرو یې په ترکیه کې د طالبانو خلاف یوه شورا جوړه کړې چې وخت په وخت په آنلاین ډول غونډې او د طالبانو خلاف څرګندونې کوي. دوی بیا خبرداری ورکړې دی چې افغانستان ته ور وګرځي او د طالبانو حکومت به نسکوروي، خو په وروستیو کې ګیله لري چې نړیوال او په خاص ډول امریکا د دوی پر ځای پر طالبانو حساب کوي او ملاتړ ورڅخه لري. تاسو د دوستم د دغه تازه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.